ولې د سخت باران پر مهال کله نه کله سخت باد لګیږي. لومړی د سخت باران تر ورېدو مخکې په یوې یا دوو ورځو او یا څو ساعتونو کې د هوا تودوخه او رطوبت لوړېږي او د ګرمې او لندې هوا جریان رامنځته کیږي. د ګرمې هوا تراکم کم دی نو اسمان ته پورته کیږي. کله چې ګرمه هوا په اسمان کې له سړې هوا سره مخامخ شي په ګرمې هوا کې بخار د اوبو په څاڅکو بدلیږي. په همدې بهیر کې د ډېرو کوچنیو څاڅکو په راغونډېدو سره لوی څاڅکي رامنځته کیږي. تر هغه چې په اسمان کې د هوا جریان د لویو څاڅکو د وزن ملاتړ نشي کولی نو په پای کې سخت باران وري. په همدغه وخت کې سخت باران د سړې هوا په وللو سره ځمکې ته راښکته کیږي. د سړې هوا تراکم زیات دی نو ګرمې هوا ته ماتې ورکوي. په همدې بهیر کې هوا چټک افقي حرکت کوي نو سخت باد رامنځته کیږي.